د ملک د نورو علاقو ترڅنګ د تیرو څو کالو راهیسې د ضلع مومند ډیرې سیمې د اوبو د نشوالي سره مخ دي. په دې کې یو سیمه تحصیل پنډیالی هم ده چېرته چې د ځمکې لاندې د اوبو سطحه تر 200 غزو پورې ښکته شوې ده. د اوبو د کمي پوره کولو دپاره دلته څو کاله وړاندې یو باراني سمال ډیم جوړ کړی شو چې ورسره د ځمکې د لاندې د اوبو سطحه کې زیاتوالی راشي. خو د بده مرغه دغه سمال ډیم د څښلو اوبو په ځای د زمیندارۍ یا کرکیلې دپاره استعمالول شروع شو او په سوونو د اوبو موټرې ټوله ورځ د دې ډیم نه اوبه راکاږي چې له وجې دا ډیم وچ شوی دی او ځای ولس ته اوس د څښلو اوبه هم نه میلاویږي. په پنډیالی کې دا ډیم حکومت جوړ کړی دی او دې موږ ته ډېرې غټې پیدې راتلې، خو د بده مرغه د بدقسمتۍ نه خلکو دې کې ډېرې ځای ته د اوبو موټرې ولګولې او هغه اوبه یې د زراعتو د مقصد دپاره استعمالوي. نو د دې د وجې نه د اوبو هغه کمه سطحه چې ده هغه خلکو پټو ته شفټ کړلې، اوبو سطحه لاندې لاړه. نو ډیم دا حال تاسو ګورئ اوس وچ شوی دی. نو خلکو ته د اوبو د څښلو ډېر زیات تکلیف دی. دا ډیم دې لپاره جوړ شوی و که نه چې دا به دې ټوله علاقې ته ترې پیدا وي. داسې ښکته که کړپو ده که دره ده که ساحل دي که برانخیل دي دې ټولو ته به دې پیدا وي. خو هغه زموږ د بدقسمتۍ نه داسې چل شوی دی چې اوس ته د خپله دې ځای کې ولاړ یې، دا پیپونه مینې دا مشینان مې دا ډیم وچ پروت دی، بارانونه نشته دی، حالات ډېر خراب دي زموږ د اوبو که نه. کویان 200 250 300 ګز اوبه ورسې سطحه لاندې ښکته شوله. دا راپورته کېدل ډېر سخت دي ملګري، دا ناممکنه خبره ده که نه. موږ خواست کوو حکومت ته چې د دې ډیم حفاظت وکړي. دا ډیم حکومت یو داسې پراجیکټ و چې د دې کې اوبه سټور شي او اجتماعي فایده خلکو ته میلاو شي. خو د بده مرغه چې کوم دی اوبه رالي، بارانونه مو شو، خو دا ډیم مکمل ډک شو. خو هغې ته خلکو ولګول مشینان. چې کله مشینان ولګېده نو دې نه تقریبا د ورځې په 8-9 غنټې مسلسل اوبه روانې، سالر سیسټم یې وي، هغه به ترېنه روانې وي. یو څو کسانو ته خو پیدا شو وشوله، خو اجتماعي پیدا میلاو نه شوله. دا اوبه چې 4-5 کاله په دې کې سټور شوی وې، د نږدې چې څومره هم کویان دي دا ټول به چې کوم دی اوس راډک وي او موږ ته بس هېڅ قسمه مسله نه وي. دې ډیم کې مختلف قسمه میان او مختلف قسمه مرغۍ به راتللې او ښایسته ویو به ورکوو. اوس وګوره د مالونه چې کوم دی ګرځي تندې لاسه. د پنډیالی اوسیدونکو سره سره د ضلع مومند یو شمېر نورو سیمو حلیمځی، خویځی، بایځی او پړانګار کې هم د اوبو د نشوالي د وجې ځایي اوسیدونکي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ځایي خلکو وینا ده چې په ضلع مومند کې د اوبو د نشوالي ستونزه حل کولو دپاره ځای په ځای د باراني ډیم جوړولو سره سره په دې ستونزه قابو موندلی شي. سمیع الله مومند، وحدت نیوز، پنډیالی، قبایلی ضلع مومند.